موږ الله خپل صفتونه مه کوئ، خپلې پاکیانې مه بیانوئ. الله ته پته ده چې څوک تقوادار دی او څوک نه دی. بس خبره پرېږدئ په الله باندې. نیکان مؤمنان خپل صفت نه کوي، بلکې ځان ته د کمي نسبت کوي. او کله چې د خپل صفت کوو که نه، نقصان به څه وشي؟ عمل به درنه پاتې شي، ځکه ته ځان ته په یو نظر ګورې. او چې کله دې ځان ته د کمي نسبت کوو، نو په عمل کې به دې ترقي راشي، ځکه چې ته ځان ته کمزوری یې. کوشش به کوي